دا د کمال خان بند دی. دلته د لومړي ځل لپاره د برېښنا تولید پیل شو. د کمال خان بند پر اوبو د افغانستان او ایران د کلونو ناندرۍ لا هم پای ته نه دي رسېدلي. د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو دا پراخ بند څو کاله وړاندې جوړ او د هېواد اوبه یې تر ډېره بریده مهار کړې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر په خپله رسمي کسپاڼه د کمال خان پاور هاوس د بشپړېدو او د برېښنا د تولید خبر ورکړی دی. سرپرست وزیر لیکلي چې تر دې وروسته به د کمال خان بند د برېښنا له تولید څخه هېوادوال ګټه پورته کوي. وروستیو اورښتونو د کمال خان په ګډون د هېواد د ګڼو بندونو کاسې له اوبو ډکې کړي او د برېښنا د تولید وړتیا یې لوړه شوې ده. د هېواد د اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې په لومړي ځل د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال ګټه واخیستل شوه او د جبل سراج د برېښنا د بند د جوړولو ډبره په 1912 میلادي کال کې کېښودل شوه. تر دې دمه د هېواد له اوبو څخه تر نورو برخو په کرنه او برېښنا کې ډېره ګټه اخیستل شوې ده او په ټول هېواد کې یو شمېر بندونه جوړ شوي دي. کمال خان بند چې په افغانستان کې د اوبو د کنټرول یو تر ټولو اړینه پروژه ده، د هېواد په جنوب غرب حوزه نیمروز ولایت کې د هلمند پر سیند چې د زرنج له ښار څخه 95 کیلومتره لرې ده په چهار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري. د کمال خان بند د جوړولو سروې د لومړي ځل لپاره په 1445 هجري شمسي کال کې وشوه. د کمال خان بند ډېره ساحه دښته ده. دا بند 14 متره لوړوالی او د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. دا بند کولای شي چې 80,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 9 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د دې بند د تاریخي ارزښت په اړه ویل کېږي چې دا بند 200 کاله تاریخي مخینه لري چې په بېلابېلو دورو کې ستر بدلونونه او زیانونه لیدلي دي.